د بلوچستان په چمن سیمه کې د مارچ په شپږمه له افغان پولیس سره نږدې واوره شوې چې خلک یې حیرانه کړي دي او چارواکي هم وایي کېدای شي دا ماحولیاتي بدلون وي ځکه چې دغلته د ژمي موسم تقریبا په ختمېدو دی. د سیمې خلک واورې ته خوشحاله دي خو وایي چې یخني ورسره هم زیاته شوې. موسم خو یخ دی، د بارانونه دي، واورې دي، موسم د دې علاقې ته ډېر ټنډه دی. جذبات ټول ونیو، موسم ډېر سره ټنډه دی، باران دا وخت هم ورېږي شاوخوا علاقه باندې. واوره پر غره باندې دا چې پرته ده، تاسو ورغلي یاست، خوند درکوي واوره؟ و زموږ کورونه د دې بس په غرو کې دي، موږ دغه د غرو خلک یو، یخ نو ډېر دی، واوره پرته ده، ښه خوند کوي واوره. وختي سوی وای خو نور به ښه ولی باران خو اوس هم یخ دی، بس واورې څه یخ جوړ کړی دي نو ژمی دی خامخا یخ دی. د پاکستان موسمیاتو مرکزی څانګې د مارچ په شپږمه وړاندوینه کړې چې راتلونکو ورځو کې به د بلوچستان په ځینو برخو کې نور بارانونه او واورې هم کیږي. په د چمن ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک په له نورو بارانونو او واورې تنګ شي. دا وخت په غرونو واوره ورېدل شروع شوي دي. د حرارت درجه له 15 سانتي ګریډ هم راپرېوتې. بازارونه بند دي او ژوند ولاړ دی ځکه چې په دې موسم کې کاروباري طبقه بهر ته نه راوځي، نو ژوند ډېر اغیزمن شوی دی. په بلوچستان کې د فروری له 28مې راهیسې په پیل شوو بارانونو کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل شوي. دغه راز د ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه صوبه کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په پېښور کې د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د تېرې اونۍ د ورښتونو له وجې د کورونو او کمرو نړېدو په پیښو او سیلابونو کې 40 تنه وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د ادارې په وینا د ورښتونو او سیلابونو له وجې تر 600 زیاتې ودانۍ زیانمنې شوي دي او د کمرو نړېدو له وجې په ځینو غریزو سیمو کې سړکونه تړل شوي چې د خلاصون چارې یې دوام لري. بلخو د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 60 لکه، د بشپړ وران شوي کور مالک ته 9.5 لکه او د جزوي وران شوي کور مالک ته به 3.5 لکه روپۍ ورکوي.